دغه عبد الله چکړالوی چې کوم کسو دا د انکار حدیث لوی بانی و عبد الله چکړالوی. اوس په دې زمانه کې ډېر خلک د توحید چې ډېر خلک زوتی چې دا توحید دی او دا سنت دی او دا قبر پرستی ده. اوس دې خلکو کې هم داسې علما راغلي چې هغه خلک هم د انکار حدیث د فتنې ښکار شوي دي چې دا خلک باقاعده د دې ثبوتونه د مشایخو سره شته او د علماو سره چې باقاعده دا خلک کله وایي چې د عذاب قبر متعلق هم د دې خلکو شبهات شته او دا خبر هم دیو کړ چې موږ دا خبره منو چې هر هغه حدیث چې د قرآن سره مخالف نو موږ نه منو دا بلکې دا د اکثر علما خبره د اوس په توحید والو کې چې دوی دا خبره کوي. دیو جنا امام بخاری چې کوم کتاب لیکلی په هغه باندې ډېر شبهات دی وارد کړي او په حدیث باندې چې قرآن کې راغلی تبیان لكل شیء ده قرآن هر مسله بیان کړ دا ما فرطنا فی الكتاب من شیء ده انا نحن نزلنا ذکر وانا له لحافظون. د دې ټولو آیتونو معلومیږي چې قرآن حجت دی او حدیث حجت نه دی بلکې هندوستان کې یو تنظیم جوړ شو داغه تنظیم نوم اهلی قرآن هغه تنظیم به دا خبره کوله چې قرآن کافی دی او حدیث ته ضرورت نشته او دا خبره محمد رسول الله ډېره مزیداره کړ ده چې زه دې په تاسو کې یو سړی پیدا نه کړم چې اخره زمانه کې به راشي او مور څورب سړی وي او په کرسۍ به ناستې تکیه به لګولي او خلکو ته وایي چې ای خلکو قرآن کې چې څه دي دا منئ او حدیث ته ضرورت نشته. دا خبره 1442 سال محمد صلی الله علیه وسلم مخکې کړې وه. نن هم دا کرسو باندې چې کوم خلک ناست دي او د بوټانو سره او ټول خلک په کرسو ناست دي او ټایانې لګولي او پتلون پینټ شرټ یې لګولی او د حدیثو درسونه کوي. دغه خلک چې د هغه مخکې ویلي چې دا به روان زمانه کې دا خلک پیدا کړي چې ماړه څاربه خلک به او په کرسو به ناست او پالنګونو باندې به ډډې لګولي او خلکو ته وایي چې حدیث ته ضرورت نشته قرآن کافي دی. داسې خلک به پیدا کېږي او دا په دې زمانه کې پیدا شوي دي. دونه 15 اعتراضات د امام بخاری باندې کړي 15 اعتراضات دی وسنو بولیانو دا کړي دا مغرب سازش دی دا د عجم سازش دی او دا د امام شافعی رحمه الله د مذهب د پاره دلایل راوړي امام بخاری رحمه الله په دې باندې کتابونه سو ته ما کتابونه وګورئ. یو کتاب دی په مخکینو علماو کې الموافقات دا د امام شاطبی کتاب دی او دې کې د دینی اسلام محاسن بیان شوي دي نو دا حجیت الحدیث مسله په ډیره شاندار ده ویلا. دویم کتاب دی الصواعق المرسله دا د شیخ الاسلام ابن قیم کتاب دی او دا ډیر ښه شاندار کې زموږ صدا نشته لري حواله زموږ سشته دا ډیر ښه شاندار کتاب دی. السنه ومكانتها دا جدید کتاب دی دکتور مصطفی سباعی دی. السنه ومكانتها دا ډیر ښه کتاب دی په عربی کې. او رد الشبهات دا د عبدالعزیز راشد کتاب دی. دغه شان حجیت اخبار الاحاد دا د امام البانی صاحب کتاب دا زموږ سره شته په بل نوم باندې دی الحدیث حجة بنفسه فی العقائد والاحکام په دې نوم باندې دا زما سره شته. دغه شان یو بل کتاب دی اصل الاعتقاد دا د عمر الاشغر کتاب دی دا هم په عقیده کې دی. دفاع صحیح بخاری دا د ابو القاسم بنارسی کتاب دی غټ جلد دی او دا ډیر شاندار کتاب دی. ټول طالبان دا ځان له پیدا کوي. بخاری باندې چې نوی او زاړه څومره اعتراضونه شوي دي 27-28 رسالې لیکل شوي دي په دې باندې د دې ټولو رسالو جواب په کتاب کې شته. دفاع صحیح بخاری ابو القاسم بنارسی شیخ الاسلام ابو القاسم دا د کتاب د ډیر شاندار کتاب دی. ډیر استادانو مشایخ دا وصیتونه کړي دا کتاب طالبان پیدا کوي. یو بل ډیر ښه کتاب د جوهر علمی په حجیت الحدیث باندې چې دوام حدیث دا 2 جلد لري په دې مکتبه کې میلاویږي په حجیت الحدیث باندې دا د محمد گوندلوی کتاب دی دا زما سره شته او ډیر مزیدار کتاب دی. زما چاپ لږ زوړ دی او ډیر شاندار کتاب دی. دغه شان الحدیث وحی دا د نورستانی صاحب کتاب دی. الزوابع دا زما سره شته او د حدیث وحی زما سره شته دا د صلاح الدین مقبول کتاب دی. فتنه انکار حدیث دا د محمد اسماعیل سلفی کتاب دی دا زموږ سره شته. نو دا کتابونه په دې باب کې پیدا کړي دا څه د اردو دي څه د عربی دي. طلبه د عربی کتابونه وګورئ دا نور ملګري د اردو کې رسالې ځان له پیدا کړي او دا په نت کې شته ځان له سرچ کوي راوباسي د نت نه. موږ بلو د 2 کتابونه په نت کې پراته موږ لاړو چک درې ته التم تر ویستل غټ جلدونه دي 1200 روپے 2 روپے مولا ورکړي او بیا هم د چک درې یونیورسيټي نم تر ویستل هغه ځکه لګ ارزان راوځي او دا یو شوق د ځان لږ سره لري نو بیا ودا پیدا کېته.
دا کتابونه پیدا کوي نو تاسو بیا دا مطالعه کوي تمام شبهات چې څومره دي د اسماعیل سلفي هغه سړی دی زه چې دا مطالعه کوم ماته ابن قیم یادېږي دا دومره انتهایی چالاک او انتهایی نقطه دان کس دی او ډېره ښه مؤاخذه کړې ده په دې ملیانو باندې ډېر ښه انداز باندې چې بیان هم ډېر نرم دی او ښه انداز باندې ملیانو باندې نیول کوي نو دا کتابونه دا فتنه انکاری حدیث چې کوم موضوع په دې کتابونو کې شته اوس د جهلمی دپاره یحیی نوري پوري نوم په کس د یحیی نوري پوري تاسو نټ له دا سړی ورکئ د جهلمی چې څومره افکار دي او د جاوید غامدي چې څومره افکار دي د دې دپاره سپیشلیست ډاکټر دا یحیی نوري پوري دی بس تاسو دا ورکئ دا به راځي انشاءالله یوټیوب باندې او دا سړی تاسو اورئ د هغه د تمامو افکارو ردونه علمي اصولي طریقې سره دې سړي کړي دي تاسو ګورئ د هر شي دپاره انشاءالله الله توړ راوستی دی توړ خو کله کله زموږ ملګري سادهګانې دا یو شی وګوري او بل نه ګوري د هغې د وجې نه زما درې څلور دوستان دي سیکالجیان پروفیسران شان نو هغه د دې جهلمي نه ډېر متاثر و نو ما سره یې پروس کال رابطه وکړه جهلمی کته او جهلمی پورته ما ورته ویل یلکه جهلمی باندې کتابونه شته خو تاسو راشئ بیا اتفاقي تېر کال اختر کې هغو دعوت وکړو زه لاړم زما دا موقع ما کتل چې دوی څه پروګرام وکړي زه ورسره شریک شم مجلس کې بس اتفاقي اختر راغی د اختر به سبا هغو دعوت وکړو چې ته زموږ سره دعوت قبول کړه ما ولا قبول کړه دقې نیت باندې بیا موږ کېناستو دغه ملګرو سره او ته بیا ما وویل چې تاسو ابو سفیان معاویه رضی الله عنهما دا کسان راواړوئ د جهلمي په تقاریر کې دا هغو نوټ کړې وه بیا موږ ځکه ستانه تپوسونه کول چې موږ هغه سړی نوټ کړی او موږ خو یو کال دو واورېده او موږ له ډېره مزه را کړې وه خو چې دې ته کله راورسېد نو د صحابو متعلق د هغه الفاظ او لهجه چې وه دا ډېره بېکاره وه ما ویل دقې نه تاسو ته معلومیږي چې دا نیم رافیزي دی بلکې دا د رافیزیت داعي دی او د شیګانو سره د شیګانو ملګری بریلیان سره د هغو ملګری او بخاري باندې حواله ورکړي دا د حدیث نه خبر نه دی دلته دې درس کې زموږ سره ملګری مسبقین کې ناست هغه هم زما صبر په دې بحث وکړه ته جهلمي ته څه وې ما د جهلمي متعلق معلومات زما سره شته که ته زما سره بیا کېناستې کله ونا جهلمي زه اورم هغه ډېر رښتیا وایي و هغه دا وایي چې د عثمان رضی الله عنه ملګري چې دا ټول باغیان دي او دا زه بخاري کې ثابتومه چې نبی صلی الله علیه وسلم عمار بن یاسر ته ویلي چې تقتله الفئة الباغیه تا به باغیان وجني او دا د عثمان رضی الله عنه ملګري ما باغیان نبی اسلام ټولو خلکو ته باغیان ویلي باغي کافر ته نه وایي ولې حدیث کې نه راځي چې یا باغي الخیر اقبل اے د خیر باغی ته توجه کنو باغی خو خیر کې استعمال شوی دی او قرآن کې جادي فإن بغت إحداهما على الأخرى نو دې باغی نه مراد خو باغی نه الله دا مؤمنان دي وإن طائفتان من المؤمنين فأصلحوا بينهما فإن بغت ګور یو ته باغی وي بیا ته مؤمن هم وي بخاري هم وي فسماهم المؤمنين هغه ته ما مؤمنان ته هم باغیان ویل کېږي دا ته د چا ویل دي خدا خو د جهلمي پروګرام نه دی جهلمي په دې خبرو پوهېږي او حدیث کې راغلی رمضان کې حدیث پیغمبر و یا باغی الخیر اے د خیر باغی دسې هم ویلي او یا باغی شر دا حدیث ما ورته باغی باره کې دی او دا محمد رسول الله ټول امتیان ته صحابو ټول ته باغیان ویل ابوبکر ته هم باغی ویل دې څه جواب ته کولی شي دا خو عثمان ملګری ابوبکر ته هم باغی ویل لاندې چې خطبه کې تمام صحابه ناسو اهل بیت ته هم باغیان ویل یا باغی الخیر او یا باغی شر ما ته دا حدیث کې ما دا حدیث کې دی وخا بیا غلی شي ما حدیث نه دا ارزه کې تقتل فیاد الباغی ټکی راغی دا بخامخ کافی دا ته چا ویلی وی هغه بخاری ما ټیک دا حدیث بخاری کې شته چې عمار ته ویلو تا به باغی الوجه نشته په حدیث کې خو د باغی دا معنی چې داسې پروفیسر د اردو والا یو سړی دی په دې باندې پوه شي ته قرآن او حدیث کې دا مطالعه کړې بیا به ته پوهېږې په دې خبره